نړۍ کې موږ تاسې اوبه لرو خو د اوبو یوازې اووه چې دي هغه چټلې اوبه دي او 3% اوبه د استفادې وړ دي چې د زراعت لپاره او همدارنګه د نور د خوراک او څښاک لپاره دغه اوبه د استفادې وړ دي او په افغانستان کې اگر چې دغه موضوع یو بل شکل لري دلته ټولې اوبه پاکې اوبه دي او موږ تاسې کثیفې اوبه یعنې هغه د بحرونو اوبه چې دي هغه چندانې نه لرو خو دلته د اوبو صحیح کنټرول او منیجمنټ نه دی سوی چې د دې لپاره دوه موضوعات ډېر مهم اړتیا یو د اوبو زیرمه ده او بل همدارنګه د اوبو صحیح مصرف دی چې په دې کې نه یوازې دولتي مسؤلینو ته مسؤلیتونه شته بلکې عامو خلکو ته هم دا مسؤلیتونه راجع کیږي او شته چې د دې مسؤلیتونو څخه موږ تاسې که د دولت لپاره د کندهار په سطح باندې یوازې فکر وکړو او د کندهار په سطح باندې زه دغه مشکلات تاسو ته وایم او د هغه د حل لپاره یو جامع او هر اړخیزه پلانونه ولرو هغه به په دې شکل سره وي چې دولت کولی شي چې د دالې بند چې مثال په 1952 کال کې د اصل کې جوړ شوی دی او په هغه وخت کې 1500 میلیونه متر مکعب د اوبو ظرفیت درلودي خو نن ورځ دغه بند یوازې د 300 میلیونه متر مکعب اوبو ظرفیت لري یعنی 200 میلیونه متر مکعب اوبه د دې هغې ضایع کیږي او د دغه لپاره یو خو باید د دغه بند پر پراختیا باندې او یا هم د یو نوي بند پر جوړېدو باندې کوشش وشي د دولت لخوا څخه او د دې ترڅنګ دغه بند چې دی تقریبا څو ولسوالیو ته چې په هغې کې پنجوایي ولسوالۍ د میوند ولسوالۍ د شاولي کوټ ولسوالۍ د ژړۍ ولسوالۍ د دې ولسوالۍ ته دغه بند د لارې څخه اوبه رسیږي او هغه لیرې ولسوالۍ چې هغه په خوشګابه سیمو پورې تړاو لري لکه د پنجوایي ولسوالۍ لکه د ژړۍ ولسوالۍ هلته چې دغه اوبه رسیږي د دې اوبو ضایعات هلته ډېرېږي نو په دې کې مهمه خبره دا ده چې په لاره کې هم کوچني بندونه ودې ته جوړ سي تر څو د دغه بندونو په واسطه سره هغه اوبه رامهار سي او هغه اوبه هغه ځای ته په صحیح شکل سره ورسیږي حکومت ته هم اړتیا شته او خپله او لومړی چې دی عامه پوهاوی د خلکو دپاره ډېر اړین دی چې خلک په دې باندې وپوهول سي چې اوبه څومره زموږ ژوند کې ارزښت لري او دغه عامه پوهاوی نه یوازې باید په ښارونو کې محدود سي بلکې دا در کلو پورې ورسیږي او اصل کې هلته اوبه ډېر زیات بې ځایه مصرفیږي او تاسې وګورئ نن ورځ د سولر سیسټم په راتللو سره خلک داسې یو عامه ذهنیت پیدا کړی دی چې دا اوبه مفتې دي د نه تیلو ته ضرورت شته او نه بل څه ته ضرورت شته نو دغه اوبه په بې ځایه ډول سره مصرفوي چې د دې لپاره باید حکومت د آبیارۍ صحیح سیسټم ودوی ته فعاله کړي چون دغه سیسټمونه د خلکو تر مادي لحاظ باندې د دوی څخه لوړ دي دوی نسي کولی چې دا په اصطلاح سره په دې برخه کې سرمایه ګزاري وکړي نو په دې برخه کې دولت مجبور دی چې سرمایه ګزاري ورته وکړي خو ځینې عادي شیان دي چې خلک ورته متوجه نه دي او دولت باید دوی و هغه شیانو ته متوجه کړي عام خلک د مثال په شکل سره زه ویلی شم کله چې کښتونه کیږي خلک د خپلې مځکې صحیح ډول سره نه لیول کوي چې دا هم د اوبو ضایعات ډېروي یا مثلا په ښارونو کې دا چې اوس ورځ تر بلې مثلا کانکریټ او ډامبر او د دې شیانو یعنې د عصري د پرمختګ سره موږ تاسې د اوبو جذب په مځکه کې ډېر کم سوی دی چې دا هم یو حل لارې ورته پیدا کولی شو د مثال په ډول سره په کورونو کې پخوا به باغچې وې دغه واورې چې په کابل یا په نورو ځایونو کې به کېدلې خلکو به د بامونو څخه دغه باغچو ته ور دغه کولې او په دغه کې به کرار دغه اوبه جذبېدلې او د اوبو سطحه به رالوړېدل چې په دې سره اوس هم دا شی کولی شو مثال په ډول سره د کور باغچې دي باید د مځکې در سطحې کښته جوړې سي همدارنګه حکومت باید دغه د ښار د سړکانو ګلدانونه در مځکې د ډامبر تر سطحې کښته جوړ کړي چون اوبه ټوله هلته ورسي او هلته ذخیره سي او مځکه دا اوبه په صحیح ډول سره جذب کړي نو د دې لپاره هم عامه پوهاوی مهم دی او ترڅنګ یې د حکومت مالي مرسته هم د خلکو سره مهمه ده چون خلک او په خاص ډول سره دهقانان چې په دغه بخش کې کار کوي ډېر د اقتصادي لحاظ څخه پس پاتې دي او نسي کولی چې دا شیان ځان ته آماده کړي چیرې په کندهار کې دا موضوع تاسې یادوئ په کندهار کې لومړنۍ موضوع دا ده چې دغه د باران اوبه په صحیح ډول سره را ذخیره سي او د دې مدیریت لومړنۍ برخه دا مهمه ده چې دا ذخیره سي پس له هغې څخه دوهم بخش ته چې راځو چې هغه د دې مصرف دی که چیرې اوبه صحیح ډول سره ذخیره نه سي مصرف برخه یې وروسته برخه ده نو دلته مهمه خبره دا ده چې دولتي چارواکي هغه که هر څوک پر دغه بخش باندې وي او ورسره ځوانان مثلا د مدني ټولنو نو استازي او نور کسان په دې بخش کې کار وکړي تر څو عامه پوهاوی په شکل سره خلکو ته نه یوازې دا دولت نسي کولی چې هر څه په یوازې سر باندې یوازې دا موضوع نه هره موضوع چې هغه یوازې دولت نسي کولی چې په ځانګړي ډول سره دی توجه ورته وکړي د خلک هم مجبوره دي چې ترڅنګ یې ودرېږي او هم ورسره په اصطلاح سره کوشش او کومک
کومک وکړي ترڅو هغه موضوع ژر تر ژره حل او